نن سبا به تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ترکی رجب طیب اردوغان او د سعودي عرب محمد بن سلمان په یو ځای کې ناست وي او یو اګریمنټ ساين کوي. خو په دغه اګریمنټ کې داسې سری چې دنیا سوپر پاور ملکونه نه غواړي چې بده کې نور ملکونه را شامل شي. نو راځي د ټول خرڅه د تزوایم د پاکستان وزیر اعظم او د ترکی دا دوه تلی سعودي عرب ته او خلک د یو میټینګ کو. په دغه میټینګ کې د یو اګریمنټ ساين کو. دغه اګریمنټ د مقصد دا و چې ټول مسلمانان ملکونه را یوځای شي. بده کې دغه وخت کې پاکستان ترکی او دغه اګریمنټ کې پاکستان ترکی او سعودي عرب اګریمنټ ساين کو. په دغه اګریمنټ کې دا وی کو بده درې وړ ملکونه کې په یو ملک هم چا حمله وکړه نو داسې وکړه چې په موږ باندې حمله وکړه او د اګریمنټ له نوم ورکو مکه جوائنٹ ډیفنس اګریمنټ. تاسو بل ځای نه کې بدا سوال دلته یو پیدا کیږي چې په دې اګریمنټ کې باقي مسلمانان ملکونه ولې نه وو. په دې کې به کلاره نور مسلمانان ملکونه هم شاملېږي ځکه چې انګريزانو زموږ مسلمانان داسې جدا کړی دي چې د هغې را یو ځای کېدل ډیر زیات مشکل دي. د هغې دپاره دا یو واحد لار ده چې په دې باندې ټول مسلمانان ملکونه را یو ځای کېدی شي. او دلته به ستاسو په ځای نه کې یو دویم سوال هم راځي چې دا درې واړه ملکونه به یو بل ته څه پیدا ورکوي. نو د دې جواب دا دی سعودي عرب کې ډیر زیات تیل موجود دي او سعودي عرب بل تیل هرڅي. په دې سره د سعودي عرب مالی حالات هم ښه دي او سعودي عرب یو مالدار ملک دی. د پیسو او د تیلو هیڅ کمی نشته ځکه چې په جنګ کې پیسې د اوبو په شانتې لګي او د تیلو نه بغیر خو کار نه کیږي. په دویم نمبر ترکی د بل ملکونو سره خپل یارانه دوستانه پاتې کړی ده. په دې وجه ترکی سره د ټاپ لیول هتیار موجود دي یعنی ترکی د ټیکنالوژي په لحاظ سره ښه دی. په دریم نمبر راځي پاکستان یو نیوکلیر پاور ملک دی او پاکستان سره ډیر زیات خطرناک میزایل موجود دي او د پاکستان فوج ډیرو ملکونو سره جنگیدل هم دی. پاکستان فوج د جنگ په مقابله کې خره. اوس په موږ دا دوا کو چې الله تعالی ټول مسلمانان ملکونه را یوځای کړي. ټول مسلمانانو ملکونو را یوځای کېدو دا یو واحد لار ده. در دې نه بعد د خدای پاک دا یو شیطانی انسان چرته غلط کې چې دی په مسلمان ملک باندې بیا حمله وکړي در دبه بیا هغه انجام وي د کسړی چې په جوار کې یو سیر راګیر کې او د هغه نه بیا وارګو در خطاوي چې په کم طرف باندې ورشي. اوس د تاسو نه یو تاسو کوم دا کوم اګریمنټ چې دی ساين کړی دی مکه جوائنٹ ډیفنس اګریمنټ کو دیتا ایران فلسطین افغانستان یا داسې نور مسلمانان ملکونه په دې کې حصہ والی او په دې کې ځان شامل کړي. نو د تاسو په خیال باندې دا به د لپاره یو ښه فیصله وي یا پر روان وخت کې دا یو لوی نقصان جوړې دي شي. دا فیصله زه به تاسو باندې پرېږدم. زه وایم چې دا د دې لپاره یو ښه فیصله ده او په دې باندې زموږ مسلمانان را یوځای کېدی شي او یو موټی جوړې دي شي. تاسو خپل رائے په کمنټ کې راکړئ او دا ویډیو مخکې مرګرو سره شیر کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او پیج سره فالو کړئ. د خدای پامان.